السلام علیکم زه مواجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. نننۍ ورځ ډېره زیاته مصروف وه ځکه چې د اس یو کوم سمټ په پاکستان کې روان و هغه ختم شو او کومه میلمانه چې راغلي وو هغه خپل ملکونو ته روان شو. د کومه واردات دپاره چې کوشش کېدو یقینا د هغې واردات دپاره چې څومره تیاریانې وې هغه مکمل کړه شوي دي. یعنې که دا وخت موږ خبره وکړو د هغې دپاره یو سټریټجي هم بدله شوې ده. یعنې مخکې به اول د قومي اسمبلۍ اجلاس راغوښته کېدو او دا ځل داسې نه د قومي اسمبلۍ په ځای به اول د سینټ اجلاس راغوښتلی کېږي او د هغې نه بعد به د قومي اسمبلۍ اجلاس راغوښتلی کېږي. د عین ترمیم دپاره چې کومه مخصوص یعنې خصوصي کومه کمیټي جوړه کړه شوې وه نن په هغه کمیټۍ کې پاکستان تحریک انصاف او مولانا فضلالرحمن صاحب چې کومه پارټي د جے یو آی د هغې د شرکت نه علاوه دغه اجلاس شوی دی او په هغه اجلاس کې چې کومه پارټۍ موجود دی هغه پاکستان پیپلز پارټي پاکستان مسلم لیگ نون او ایم کیو ایم چې کومه دی هغه په دې کې موجود دی او پاکستان تحریک انصاف او مولانا فضلالرحمن صاحب پارټي په دې کې غیر حاضره وه. یعنې په دې وخت کې موږ دا ویلی شو چې کومه کیل او کومه لوبه چې وه هغه بالکل ایکسټریم لیول ته رسېدله او مکمل طور باندې موږ دا خبره هم کولی شو چې دا وخت ډو اینډ ډای سچویشن دی په ملک کې او راتلونکي یو څو ګنټې چې کومه دي دا ډېرې زیاتې اهمې دي او مهمې دي. د هغې وجه درته هم وایم ځکه چې دا وخت په ملک کې یو جوړ توړ شروع شوی دی. خلک چې کومه دی د هغې د ماتېدو کوشش کېږي څوک یې رولی کېږي چا ته ویلی کېږي چې ته کمپرومایز شه د چا بچي چوته ویلی کېږي د چا مور پلار چوته ویلی کېږي د چا تروریانې چوته ویلی کېږي. یعنې دا وخت غونډ خلک مجبوره کېږي د چا د مجبوریانو نه فایده اخیستلی کېږي خو یو کار په دې وخت کې کېږي چې د عمران خان صاحب سره چې کومه غداري ده هغه ناممکنه شوې ده. یعنې بالکل یو کس که غداري کوي نو هغه به بالکل ایکسټریم لیول ته رسي. دا وخت موږ وګورو د عمران خان صاحب د صحت په حوالې سره چې د حکومت د طرف نه کومه څه مخې ته راغلي وو هغه زما مخې ته هم دي ستاسو مخې ته هم دي خو په هغې باندې چې د پاکستان تحریک انصاف کومه موجوده لیډرشپ دی او باقي بالخصوص پاکستان تحریک انصاف چې چیرمین برسر ګوهر صاحب دی هغه په دې باندې 100% چې کومه دی هغو ته تسلي میلاو شوې ده. خو د هغې نه علاوه چې د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان صاحب کومه سپورټران دي هغې ته بالکل په دې تسلي نه ده میلاو شو. د دې سره سره چې هغه لیډرشپ و چې کومه د عمران خان صاحب په نظریې باندې چلیږي د عمران خان صاحب د نظریې سره دی هغه هم په دې باندې تسلي هغوی ته نه ده میلاو شو. او دارنګه د عمران خان صاحب چې کومه اهل خانه ده یعنې د هغوی چې کومه خاندان دی هغوی ته په دې باندې هم چې کومه ده تسلي نه ده میلاو شو. خو برسټر ګوهر صاحب ته په دې باندې 100% چې کومه ده تسلي میلاو شو ده او هغې ویل چې زه په دې باندې بالکل مطمئن یم. د عمران خان صاحب خور یو ډېر اهم سټیټمنټ ورکړی دی او د دې دا سټیټمنټ عام طور باندې به دا د نظام او د سیسټم دپاره و خو دا ځل دا سټیټمنټ د دوی د نظام او د سیسټم دپاره نه دی بلکې د پاکستان تحریک انصاف دا کومه موجوده لیډرشپ چې دی د دوی دپاره دی. هغوی وینا دا وه چې پاکستان کې بادشاهت نه دی بلکې پاکستان کې جمهوریت دی. عمران خان صاحب د مروسي سیاست خلاف دی او ویل چې زه به صرف او صرف تاسو ته د عمران خان صاحب د رهایۍ پورې په نظر باندې راځم او صرف زه نه بلکې د عمران خان صاحب چې نورې کومه خویندې دي هغه به هم تاسو ته د عمران خان صاحب د رهایۍ پورې صرف په نظر باندې راځي چې کله عمران خان صاحب د ډاله جیل نه راخلاص شو د هغې نه بعد به تاسو یوه خور هم موږ په منظر باندې ونینئ په نظر به موږ تاسو ته رانه شو. د پاکستان تحریک انصاف او لیډرشپ چې کومه دی هغوی په حوالې سره یا هغوی دا سوچ لري چې د عمران خان صاحب دا خویندې چې کومه دي دا په پاکستان تحریک انصاف باندې ټیک ورکوي او دوی دا هر څه زموږ نه اخلي. یقینا کله چې عمران خان صاحب نه یعنې هغې د چیرمنشپ نه ختم شو یعنې په هغوی باندې کیسونه راغلل د هغې نه بعد په دا سوچ کېدلو چې آیا اوس به عمران خان صاحب دا خپل چیرمنشپ چې کومه دی دا به خپلې اهلیه یعنې خپلې بیبي بشره بیبي صاحبه ته ورکوي ځکه چې هغه وخت کې هغوی په جیل کې نه وو د هغې نه بعد زیاتو خلکو دا رایه وه چې نه دا به خپل خور ته ورکوي. خو عمران خان صاحب ویلې نه دې دواړو ته زه نه ورکوم بلکې زه به څه کومه زه چې ټرسټ کوم نو په دې موجوده دا کومه لیډرشپ چې دی په دې باندې عمران خان صاحب ټرسټ وکړو په دې باندې یقین وکړو. خو یقینا نه دوی چې څرنګه د عمران خان صاحب دا ټرسټ او یقین مات کړو نو دا ستاسو مخې ته هم دی او زما مخې ته هم دی ځکه چې د عمران خان صاحب یو اصولي موقف و او د هغه اصولي موقف دا و چې هغه د مروسي سیاست خلاف و او هغه د خپل سیاست چې کومه دی دا په دې باندې کمپرومایز وکړو خپل سیاست ته نقصان ورساوه خو هغې څه وکړه هغه خپل اصول خلاف ورزي ونه کړه په خپلو اصولو باندې کمپرومایز ونه کړو یعنې نه یې خپلې بیبي ته هغه لیډرشپ ورکړه او نه یې خپلې خور ته ورکړه بلکې برسر ګوهر صاحب ته ورکړه او تاسو وینئ چې برسر ګوهر صاحب د هغوی سره څه وکړه. دا وخت موږ خبره وکړو د سمټ په دوران کې چې د عمران خان صاحب د پابندۍ په اړ کې څه شوي دي یقینا هغه ستاسو مخې ته هم دي او زما مخې ته هم دي. یو داسې واردات اچولو کوشش شوی دی
چې د هغې هېڅ قسمه څه مثال نشته. د دې په حوالې سره سېنیټر ډاکټر زرخه صاحبه چې د پاکستان تحریک انصاف یو سېنیټر ده، هغې ډېر اهم سټیټمنټ ورکړی دی او د دې دا سټیټمنټ چې کوم دی دا وخت ډېر زیات اهم دی، مهم هم دی، ځکه چې هغوی دا ویل دي چې دا وخت د پاکستان تحریک انصاف چې څومره کسان دي، یعنې که سېنیټران دي او که مینېګان دي، هغې د ماتولو کوشش روان دی. چاته د پیسو اپر کېږي او چاته دا ویل کېږي چې ستا څه کمزوریانې دي د هغې مخې ته کېښودلی کېږي، د چا اهل خانه چې کومه ده هغه چوتولی کېږي، څوک بلیک میل کېږي. خو یو شی تاسو ذهن کې یاد ساتئ چې پاکستان تحریک انصاف په ډي چوک باندې کوم احتجاج کړی و، هغه ډېر زیات اهم و. د هغې وجه دا وه چې هغه ډي چوک احتجاج د خلکو ته وویل که دا ځل چا د عمران خان صاحب سره غداري وکړه نو یقینا دا خلک چې دلته په څه وجه را رسېدلي دي، څه رنګې را رسېدلي دي، څنګه رنګه انتظامات کړي دي، نو یقینا دا به تاسو نه پرېږدي. نو یقینا د پاکستان تحریک انصاف د ډي چوک د احتجاج نه هغوی ته ډېره زیاته فایده وشوه. د هغې برسر دا کومه چې ډاکټر زرخه صاحبه ده، د هغې وینا دا وه چې زه د ووټ ورکولو نه استعفا چې کومه ده دا بهتره ګڼم. یعنې هغې ویل چې زه دا سوچ لرم چې د آیین ترمیم خلاف د آیین ترمیم په حق کې زه ووټ ورکړم نو د هغې نه بهتره دا ده چې زه استعفا واخلم. هغې ویلې چې که چېرته زه د دې لپاره پرېشرایز کړی شوم چې ته ووټ ورکړه، نو هغې ویلې چې دا کومه د سېنیټرشپ چې ما ته میلاو شوې دا به زه وغورځوم، دا به زه د خپل هم لاندې وغورځوم. زه به کله هم د عمران خان صاحب سره او د پاکستان تحریک انصاف سره او د خپل ملک سره غداري ونه کړم. هغې ویلې چې دا وخت زما زوی چې کومه دی په کور کې نه دی موجود خو زه به کله غداري ونه کړم. یعنې د هغې مطلب دا و چې د هغوی زوی چې کومه دی دا وخت هغه چوت کړی شوی دی، هغه غایب دی، هغه نشته دی، خو هغه کله هم د پاکستان تحریک انصاف سره او د عمران خان صاحب سره او د خپل ملک سره به غداري ونه کړي. دا وخت موږ د سیسټم خبرو کوو او هم د بوکلاهټ شکار شوی دی. د هغې وجه دا ده چې څومره اپډیټس راغلي، یعنې ډېر چې کومه دي رامخکې کړي دي. یعنې سبا دې چې کومه خصوصي کمیټي وه هغه راوغوښته، د هغې نه بله ورځ چې کومه دی هغوی به بیا د قومي اسمبلۍ او د سېنیټ اجلاس راوغوښته. خو دوی داسې وکړه چې نن یې د دې چې کومه د سېنیټ دا کسان روان وو د سی او د کانفرنس د دې په دوران کې دوی د اجلاس راوغوښتو. د اجلاس نه بعد دوی داسې وکړه چې سبا د سېنیټ او د قومي اسمبلۍ اجلاس راوغوښتو. خو د دې هر څه باوجود د نواز شریف صاحب دپاره اوس هم مشکلات او د شهباز شریف صاحب دپاره موجود دي. پرون د مولانا فضلالرحمن صاحب په حوالې سره دا خبره کېدله چې هغې د مولانا فضلالرحمن صاحب او د پیپل پارټۍ په منځ کې اتفاق رایې شوی دی. بیا د شپې چې څرنګه خبرونه چلولی شوي دي د آییني مسودې په حوالې سره، هغوی دا ویل چې مولانا فضلالرحمن صاحب منله خبره، خو په حقیقت کې خبره داسې نه وه. یعنې مولانا فضلالرحمن صاحب د بلاول بټو صاحب سره د هغوی په مسوده باندې خبره نه و منل، بلکې بلاول بټو صاحب د مولانا فضلالرحمن صاحب په مسودې باندې د هغې سره اتفاق کړی و. نو د هغې وجه دا وه چې بلاول بټو صاحب په دې وخت کې صرف او صرف خپل عزت بچ کړي، ځکه چې د هغه حکومت خو نه دی په دې وخت کې که روان دی، د چا حکومت روان دی؟ د شهباز شریف صاحب حکومت روان دی. او یقینا دا کومه ګیم چې پرون د دې سره شوی دی نو په دې کې داسې ښکاره کېږي چې اوس د شهباز شریف صاحب دا حکومت بالکل روان دی او بس موږ ته صرف په نظر راځي یا پکې 2 ورځې دي یا 3 دي یا 4 دي، خو د ده حکومت بالکل د تلو په وخت کې دی او ډېر زیاته رانږدې شوی دی. آییني ترمیم چې کوم دی دا وخت هغه ډېر زیاته مهم نه دی. د هغې وجه دا ده چې د دې په اړ کې چې څومره اهداف او نظام او سیستم غوښتل، آیا د اهداف چې دی حاصل کړل دي او که نه دي او دوی به دا څنګه حاصلوي، اهم خبره دا ده. دا وخت موږ وګورو په یو ملک کې د اصول او د قانون خبره کېږي او پاکستان کې بالکل نه اصول شته، نه قانون شته، نه ضابطه شته. یعنې بې آییني سرزمین چې کومه دا وخت پاکستان نه جوړ شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف په موجوده قیادت باندې په دې وخت کې اعتماد کول چې کومه دا هم تقریبا ډېر زیات ګران شوي دي. د هغې وجه دا ده چې لیک رهنما بلال اظهرکیاني صاحب یو غټ انکشاف کړی دی او هغوی ویل چې پاکستان تحریک انصاف چیرمین چې کوم دی برسر ګوهر صاحب هغه د حکومت سره آییني ترمیم کې په خوشحال سلوبي سره مشاورت کوي. نو د عمران خان صاحب سره د مشورې هېڅ قسمه ضرورت نشته. د ده ځای نه تاسو اندازه لګولی شئ چې برسر ګوهر صاحب د هغوی سره څرنګې کیني او څرنګې خبرې اترې ورسره کوي. یعنې د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ. دا آییني ترمیم کومه کمیټي چې وه دا به سبا راوښتېدله، د هغې نه بعد به بیا د سېنیټ او د قومي اسمبلۍ اجلاس راوښتېدو. خو په دې جلدۍ کې دوی د هر څه وکړو، د پاکستان تحریک انصاف او د مولانا فضلالرحمن صاحب او د نه علاوه دوی دا هر څه وکړو او دا اجلاس یې راوغوښتو. په تېر شوي سلیریس کینټو کې چې څومره ډیولپمنټ شو دی په هغې کې خو هر څه ډېر زیات څیزونه کنفیوز وو، خو 2 څیزونه په هغې کې ډېر زیات واضح دي. یو دا چې د عمران خان صاحب سره غداري کول دا وخت چې کومه دا تقریبا ناممکنه شو ده. دویم پکې دا خبره چې مولانا فضلالرحمن صاحب چې کومه دی هغه تر اوسه پورې د آییني ترمیم چې کومه دی دا نه دی منلی. قاضي صاحب چې کومه دی هغه اوس هم په دې اکویشن کې موجود دی او د هغې وجه دا ده چې هغې د 3 رکني بینچ مخې ته چې کومه فیصله او کیس ایښودلی هغه زما مخې ته هم دی او ستاسو مخې ته هم دی. او حکومت چې کومه دی دې لپاره خپل آییني ترمیم دپاره یو خپله سټرټیجي بدله کړله او هغه دا ده چې د آییني ترمیم دپاره به د سېنیټ اجلاس چې کومه دی دا اول راوښتلی کېږي او هغوی سبا راوښتی دی اول.
یعنی سبا ماسپښین 3 بجې به اول د سینټ اجلاس کیږي، بیا په 4 بجې د قومي اسمبلی اجلاس کیږي او د دې نه مخکې ذرایع معنا دا ده چې په کابینه چې کومه ده هغې ته باید ترمیم مسوده منظوري ورکولی کیږي. ایم این ایز او سینیټرز چې څومره دي هغوی ته دا حکم کړی شوی ده چې د حکومت یا د حکومت څخه چې اتحادي سونه پارټۍ دي چې دوی اسلام آباد ته راورسي او دوی په اسلام آباد کې موجود دي. په جات عمره کې یو اجلاس روان دی چې هغه اجلاس ختم شي، د هغې په حوالې سره په ډیټیل زه ستاسو مخې ته ږدم. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله